پاکستان نه سویزرلند ده، نه امریکا ده، نه ایران ده. ایران هم نه ده. ایران کې برق سته، ګاز سته، تیل سته، وړه سته، ډوډۍ سته، غوړي سته، هر څه سته. خیر ده که یو انرژي پکې په 1 میلیون تومان ده، خو پاکستان کې نه ګاز سته، نه برق سته، نه سړک سته، نه وروره ګله سهولت هېڅ شی هم نشته او نه انسانیت سته. زما ټول افغانانو ورونو چې افغانستان ته راځئ، قسم مې دې په خدای وي چې په سترګو کې مو اوښکې وي، تاسو د بښلو نه یاستئ، تاسو د بښلو نه یاستئ. افغانستان ته چې راځئ دغه خبرې ښه په غور واورئ، د مونږ په زخمونو به مالګې نه دوړوئ. کلداره نه در سره منو، ټماټر نه منو، ټیپر نه منو، تاڼه نه منو، کمانډر نه منو، د پاکستاني کلاړیانو تعریف نه منو، فوز دې نه منو، راشن دې نه منو. دلته به نره پښتو وایه، مړه، شابړه، شنغرۍ، دا شیونه نه در سره منو. وچ کلک کونړ به وایه، ننګرهار به وایه، جلال آباد به وایه، لوګر شریف به وایه، چې په تورخم راوړې خپله خاوره به چپه پوه شوې. 25 26 29 35 67 65 دا خبرې نه در سره منو. وچه کلکه پښتو به وایه 99 50 15 یو اویا. که دې 71 هم وویلې ولاکه دې پرېږدو. پټان صاحب پکې ولې زمانو پکې ولې و جنرال صاحب دلته چې راځې تره ته به چاچا نه وایه، وچ کلک به کاکا وایه، خاله ته به مامي نه وایه، پوه شولې، باجا ته به سانډو نه وایه. یو څه خو تاسو هم پکې ووایه که نه یاره. برق ته به بجلی نه یا برق ته به بجلی نه وایه، لیډ به نه وایه. او سار کې چې د خوب نه راپاڅېږي دا به نه وایي چې څه حساب کتاب دی. څه حساب کتاب به نه منې، نه وایه. سکول نه وایه که نه، منګل به نه وایه، پیر به نه وایه، بت به نه وایه. باچا صاحب السلام علیکم. که ما ته 2 دقیقې وخت راکړئ، زه یو ضروري پیغام در کوم او بیا به زه درنه کوشم تاسو ته په موضوع باندې کوم. موبین صاحب دا زاید په نوم باندې دا ورور چې دی دا ډېر معلومات لري، دې نه بل معلومات واورو تاسو ته وخت کې دی. باچا صاحب زه چې درنه کېوځم ستاسو په اجازه دا اصول دي. تذکره به وایه، شناختي کارت به نه وایه، مکتب ته به سکول نه وایه، یونیورسټي به نه وایه، کالج به نه وایه. پوه شولې؟ دغه ټول ضروري خبرې دي، دا به اورئ. سبا زه درځم هلته انټرویو ته نه اخلم، که چا امضا ته دسخط وویلې هغه هم نه پرېږدم. پوه شولې؟ مکمله انټرویو هلته زه اخلم. جی به نه وایي، جی خو یې چې وویلې هماغلته یې جي کومه تخته کومه، جي مې به نه وایي. نورم دا وطن ده، د خولې مړۍ در سره نیموو، بړوس بړوس به نه راځئ، په خندا به راځئ. سویزرلینډ هم نه شړي، یو قرضداري ملک هم را شړي. وروره که شړي نه خپله راسئ، که تاسو سړي وئ ولې به یې را شړلی؟ وروره جي مي دا خبرې نشته، نه سویزرلینډ ده، نه امریکا ده چې ډیپورټ کوي، نه ایرو ده، پکې کلدارې دي. 1 لک چې راوړئ دلته 15,000 افغانۍ کېږي وروره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم، لیدونکو او کتونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. مننه. د دې نه مخکې زاید وروره چې ته خبرې وکړې، زه فقط موبین صاحب ته یو خبره کوم، ځکه بعضې ملګرو موږ ته وویلې. موبین صاحب اوس کوم ضرورت شته دی دغه افغانانو ته چې راوړي د پاکستان خپلې خاورې ته، کوم ضرورت شته دی یا داسې چې کوم دغه شته دی چې د افغانانو سره دغه په اروپا کې میشته افغانان د دې سره کومک وکړي، مرسته ورسره وکړي؟ که دغه باندې تاسې هم بیا خبرې وکړي ډېره مننه به. زاید ورور خبرې وکړي، زه حتما در سره خبرې کوم. باچا صاحب زه نن خپله تللی وم، د خپلې کاډې لپاره مې ګاډی کوته. نو چې کله هلته لاړلو نو چې کوم 10 ورځې مخکې ما پوښتنه کړې 2 لکه روپۍ کرایه به یې غوښتله، نو نن یې 4 لکه او 3.5 لکه غوښتلې. نو په دغه ټایم کې د ما د خپلو ټرانسپورټرانو افغانانو نه ډېر سخت زړه بد شو، بې حده مې زړه ترې بد شو، ډېر سخت بحثونه مې ورسره وکړل. بیا په هغه ځای کې چې کومې دفتر یې ولې د اپریدیانو د شینوارو ولې د ښکته پښتونخوا خلک ول، هغوی بیا موږ ته دا وویل چې موږ خو نور څه نه شو کولی په دې کې، دا خو تاسو خپل وطندار دي، نو چې دوی زیاته کرایه غواړي دې کې خو موږ څه نه شو کولی.
وای دا در سره کولی شو چې موږ تاسو ته ګاډي درکو تر تورخمه پورې په 50,000 بوځي. نو ما ورته ویل چې دې ځای نه د ما 244 کیلومتره ته تورخمه پورې جوړېږي، ته مانه 50,000 غواړي او د تورخم نه تر جلال آباد پورې تقریبا داسې پوخ معلومات نه لرم، خو دا 80 یا 80 کیلومتره به جوړېږي. هغې ځای ته مانه 3 لکه یا 2.5 لکه غواړې. نو دا خو تاسو سوچ ناروا کوئ. تاسو باید خپل احساس پیدا کړئ چې دې وخت کې د موږ د افغانانو ورونه دې وخت کې په یو سخته کې دي، په یو تنګسه کې دي. باید چې د تاسو 1 لک روپۍ کرایه جوړېدلې تا ورته 20,000 کمې ویلې وې، 10,000 دې کمې ویلې وې. که کمې دې نه ویلې خو هغه جایزې واله په عادي وخت کې ته 1 لک روپۍ هلې او اوس چې په سخته راغله اوس ته پوهېږي چې دا خلک مجبور دي دلته دوی نه پرېږدي او راشه دغه موقع ده د 1 لکو په جیب باندې ترې 4 لکه واخله. نو په دې وجه باندې ما دغه ټولو ټرانسپورټرانو ته خواست ده که هر څونه تاسو وګټئ اخر هم پاتې دنیا ده، خو د خدای نه وډار شئ. دغه مظلوم ولس باندې لږ رحم وکئ چې تاسو د 1 لکو په جای باندې 4 لکه غواړئ. دلته داسې خلک زه پیژنم چې د سحر لري او د بېګا نه لري، هغه به تا ته دا 4 لکه یا 3 لکه یا 2 لکه د کومه کړي. دویمه خبره دا چې هغه مخکې یو ویډیو چلیدله، بله ورځ هم باچا صاحب تاسو پې ویلي چې زه به دې باره کې معلومات درکړم. هغه د سټار په کمپنۍ وایي ډېر خلک یې دوکه کړي ول چې هغه جوړې ترې اخلي او خلک دکانداران خپلو دکانو ته غورځوي. دا دروغ ده، دا هېڅ حقیقت نه لري. دغه هسې فیک دا ویډیو جګه شوې ده. او درېیمه دا چې دلته اکثره داسې خلک دي چې 40 کاله یا 15 کاله مخکې پاخه کورونه جوړ کړي ول، نو هغې کې اکثریت ټول نه خو اکثریت ورته ویلي چې دا کور به تاسو نه خرڅوئ، ورغلي د بلډوزر یې وروستي دي کورونه یې ورته وران کړي دي، ورته وایي چې ځئ وځئ. دریم دا چې دغه کم افغانان دا اوس چې دا خوشحاله دي وایي 3 میاشتې ټایم یې راکړی. زه دوی ته وایم چې خدای لحاظ وکړئ، که لږ تاسو کې حیا وي، لږ در کې افغانیت وي، لږ در کې انسانیت وي، لږ در کې اسلامیت وي، په حیا او په عزت سره ووځئ دې ملک نه. سبا هم بیا شرمي، بیا هم همداسې راکاږي، بیا به هم خولۍ تر غوږو پورې شکولي چې هله ظلم را سره کوي، دا کوي او هغه کوي. نو زه د خپلو افغانانو ته حیران یم چې ولې داسې کوي. دوی کې دا حیا او دا غیرت او د افغانیت کومه خوا لاړ دی خلکو کې. نو په دغې موضوع باندې تاسو دغه وکړئ، نور زه څه نه لرم او د ما له طرفه تاسو ټولو ته ښه وخت د الله نه غواړم، ښه وخت ولرئ. د الله په امان. عبدالله صاحب په خیر علي آزاد بلوچ ته سلام. موبین صاحب خبره خو دې واورېدې ورور که نه؟ او خاص کر مبین صاحب ته وایم، جنرال مبین صاحب ته چې تاسو خو دغلته په دولت کې یئ، دغه کوم ټرانسپورټران چې دغلته درځي دا باید دې کې تاسو خپله هم هلته ترې پوښتنه وکړي چې تا دنه څو کرایه اخیستې ده. هغه تجاران هلته کېنوي چې تاسو عادي وخت کې په عادي ورځو کې تاسو د ګاډو والا ته د پینډۍ نه یا د لاهور نه یا د ملتان نه یا د کراچۍ نه یا د پېښور نه څونه کرایهګانې تاسو نه اخلي، څونه ورکوئ، د هماغې مطابق باندې ورته کرایهګانې هغه کوي. ولې چې نورمال کرا څو ده؟ نورمال کرا